د فاریاب ولایتي شورا غړي وایي د طالبان له ویرې کارونه په ټپه ولاړ دي. د فاریاب د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې له 2 اونۍ راهیسې د اقینې بندر فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او هیواد ته له ترکمنستان څخه د سوداګریزو توکو د لیږد چارې هم درېدلې دي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي انیسه تنیچ وایي چې وزلوال طالبانو د اقینې بندر 12 کیلومترۍ ته ځانونه رسولي دي. په همدې حال کې د فاریاب د ولایتي شورا دغه غړي وایي چې د اقینې بندر کارکوونکي د طالبان له ویرې نشي کولی خپلو دندو ته لاړ شي. نوموړي زیاتوي په دغه موده کې هیڅ را سوداګریز توکي له ترکمنستان څخه هیواد ته نه دي رالېږدول شوي او د دغه ولایت په ولسوالۍ کې د توکو بیې لوړې شوي دي. په ورته مهال د فاریاب د ولایتي شورا یو بل غړی اخ محمد نوري سلام وطندار ته وویل چې دې چارې په اقینې بندر کې د سوداګرو په ګډون ټول هغه کسان بیکاره کړي دي چې په دغه بندر کې په کار بوخت وو. له دې سره هم مهاله د فاریاب ولایت سوداګر د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې هیواد ته له ترکمنستان څخه د تیلو او ګازو د لیږد چارو په درېدو سره په کور دننه د تیلو او ګازو بیې لوړې شوي دي. د فاریاب مرکز میمنې یو اوسیدونکې معزوله وایي په اقینې بندر کې د سوداګریزو توکو او فعالیتونو له درېدو وروسته د 1 لیټر پټرول بیه له 45 افغانیو څخه 55 افغانیو ته لوړه شوې چې د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د مالیې وزارت وایند رفیع الله تابع رسنیو سره ژمنه کړې وه چې په دې اړه به معلومات ورکوي، خو د څو ورځې په تېرېدو سره تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ویلی.